او موږ ته چې ټیکس راولئ نو دلته انډسټریل زونز قایم کوي. موږ ته چې ټیکس راولئ نو زمونږ په دې بجلی او په دې هایډل ریسورسز باندې خرچه وکړي او زموږ په دې علاقه کې چې امن قایم شي، بېروزګاري ختمه شي، د تعلیم شرح زیاته شي، د صحت سهولتونه زیات شي او بین الاقوامي طور چې کومه د ترقۍ اعشاریه او انډیکیټرز دي موږ هغه لیول ته راورسېدو. نو د هغې نه وروستو تاسو د قوم د مشرانو سره بیا مذاکرات وکړئ. زه په دې کانسټیټیوشن کې لیکلي چې د قومي جرګې سره بیا مذاکرات کېږي. تاسو موږ سره مذاکرات وکړئ، موږ په دې ملک باندې خفه کېږو انشاءالله تعالی. بیا به موږ په هغې خبره باندې سوچ او فکر کوو او د هغې نه وروستو به که ټیکس ایکسټینډ کولو د قوم په مشوره باندې به ایکسټینډ کېږي، د خلکو په مشوره باندې به کېږي. یو ټیکس فری شاپ جوړ کړي چې په هغې ملکنډ ایجنسۍ چې د چا سره شناختي کارت دی چې هغه ته په دې ریټ لکه دې په دې ټیکس په دې کې 20% ټیکس لګي نو ستا د سټیل مل بل چې راځي نو هغه 25 लाख روپۍ هغه 39 लाख روپۍ نو ته څومره فایده شوه د یوې میاشتې 3 کروڑ روپۍ 4 کروڑ روپۍ او 20% ته ټیکس په ولګي دا څومره پیسې شوې. په کار ده چې دا دې خلکو له ورکړي که دې خلکو له د دې فایده ورکړي. دا ډېره جنون خبره ده، موږ به ورسره انشاءالله ولاړ یو. امیر جماعت اسلامي پاکستان سراج الحق په هدایت په کال 2023 کې په ملکنډ ډویژن کې د ټیکس د رفاظ پر ضد د ډویژن په ټولو ضلعو کې د درېیم جرګه په نوم یو ځانګړی د بیدارۍ مهم روان دی. ښاغلي سراج الحق په 22 نومبر کال 2022 کې په تړون شادي حال بټکیله کې د ټول ملکنډ ډویژن د سیاسي ګوندونو، سماجي غړو، تاجر ورورولۍ، صحافي ورورولۍ په یوه ګډه غونډه کې د دې خبرې اعلان کړی و. په دغه لړ کې تېره ورځ په اوربل شادي حال څخه کوټ کې د جماعت اسلامي ملکنډ د سوري لاندې یو درنه غونډه وشوه چې مشري یې د جماعت اسلامي پخواني وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني لیډر عنایت الله کوله. هر کله چې په دې موقع د جماعت اسلامي پخوانی وزیر او د تحفظ حقوق ملاکنډ صدر شهراز خان، د جماعت اسلامي ضمني جنرال سیکرټري رضوان الله محمد، د جماعت اسلامي پخوانی ضمني امیر مولانا جمال الدین، د جماعت اسلامي تحصیل درګۍ امیر فضل وهاب، د جماعت اسلامي تحصیل درګۍ جنرال سیکرټري قاضي رشید احمد، د جے آی یوت او الخدمت فاونډیشن مشرانو ګډون لرلو. په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف له اړخه پخواني ډویژنل صدر حاجي نیک محمد خان، ډاکټر فضل محمد، یا اسلام بادشاه او حارث ساګر، د پاکستان پیپل پارټۍ له اړخه تحصیل کونسلر او د امن جرګې صدر حاجي اکرم خان او یو سی درګۍ بازار چیرمن یا علمگیر باچا، د پاکستان مسلم لیگ له اړخه پیر عظمت شاه، د عوامي نیشنل پارټۍ له اړخه ضمني جنرال سیکرټري ارشاد خان مومند، جمروز خان او ساجد حسین مشواڼي، د جمعیت علماء اسلام له اړخه ضمني جنرال سیکرټري مولانا سلمان تاثیر، هر کله چې د ملي عوامي ګوند ضمني صدر او د ټریډ یونین ملکنډ ضمني صدر حمید خان لالا سره د سوات نه راغلي د تاجر ورورولۍ نمایندګانو ګډون لرلو. غونډې ته د خپلې وینا په مهال ذکر شوو مشران وویل چې ملکنډ ډویژن په 80,000 آبادۍ مشتمل دی او 1,872 مربع کیلومتر باندې احاطه کوونکی د صوبه خیبر پختونخوا د ټولو نه غټ ډویژن دی. په کال 1991 کې د پاکستان د هغه وخت د صدر یحیی خان سره د یوې لوزنامې لاندې د ملکنډ ډویژن ریاستونه په پاکستان کې ضم شو. د لوزنامې تر مخه د دې خبرې پخوالی وشو چې د دې سیمې خلک به د خپلو وسایلو خاوندان وي او دا سیمه به د هر قسمه ټکسونو نه مستثنا وي. په دې بنیاد د اسلامي جمهوریت پاکستان د آئین د آرټیکل 246 او 240 په ذریعه دې خبرې ته پخلی ورکړی شو چې په دې سیمه به د هېڅ قسمه ټکس اطلاق نه وي. دوی زیاته کړه چې دا وخت د ملکنډ ډویژن په مختلفو سیمو کې د اوبو نه د بجلۍ جوړولو بجلیګرې کار کوي او نیشنل ګریډ ته 312 میګاواټ بجلی ورکوي. هر کله چې یو تحقیق تر مخه په ملکنډ ډویژن کې د 9000 میګاواټ بجلی پوټنشل موجود دی او دا وخت د 1500 میګاواټ بجلی فیزیبیلیټي سټډي شوې ده.
دوی زیاته کړه چې حکومت ته د ټیکس لګولو په فیصله نظرثاني وکړي او د ملکنډ ډویژن د پسماندګۍ د ختمولو دپاره دې د یو غټ ترقیاتي پیکیج منظوري ورکړي. دوی د فارسټ ارډیننسز 2002 په مخالفت وکړو او د دې د واپس اخیستو مطالبه یې وکړه. کله چې په یو وطن کې خلک ژوند کوي نو دا هغه اسانتیاګانې ورله ورکړي د هغې نیمګړتیاګانې ختمې کړي. خو موږ د بدقسمتۍ نه څه د الله په ګرفت کې یو چې د بر نه راته پریشانۍ دي او مسلې دي د الله له طرف نه، هغه د سیلاب په شکل کې ده او که د زلزلو په شکل کې ده، په ملکنډ ډویژن باندې وختن په وختن راغلي دي. او څه د حکومت په ګرفت کې یو چې سهولت نشته، د زناور نه بدتره زندګي تېره کړله او سهار او ماښام ټکسونه دي او څه دي او څه دي. د خلکو نه راله خیراتګر جوړ کړو، د وړو په ګاډي پسې نن چې کوم دی زما سپینګیري منډې وایي، زما همزولي پسې منډې وایي، زما کشران بچي پسې منډې وایي. خلک د خیرات عادت کړو او بیا داسې وړو چې هغه د چوکرو نه هم بدتر دي. هغه د انسانانو خوراک نه دی، نن زما قام ورپسې دی. یقینا د یو سیاستدان یا د لیډر په حیثیت باندې به زه دا ووایم چې موږ سهار راپاڅېږو نو به سهار دا فلم شروع شي چې ماله وړو، هلته وړو، دې کونسل له وړو، دې ویلج کونسل له وړو، نو موږ د 10 بجو پورې خو د وړو مسله چې کوم دی دا زما په خیال دا پریشاني یوازې ما ته نه ده، ټولو ته ده. نو زه به دا ووایم چې جماعت اسلامي او د هغې مشرانو چې کوم افرټ کړی دی، کوم کوشش یې کړی دی، مختصره عرض دا لرم چې د ټکس حوالې سره یې که ملکنډ کې د امن حوالې سره یې چې دلته خلکو ته سهولتونه یي، دې خاورې ته سهولتونه یي، د دې قام د دې وطن مشرانو کشرانو ته سهولتونه یي. دلته به موږ ژوند هم وکړی شو، دلته به موږ سیاست هم وکړی شو او دلته به موږ مزل هم وکړی شو. موږ خو دونه والو خوړله د پاکستان په بچ کېدو اپریشن سیلابونه او په موږ یې ګټه وکړه. په هغه سیلابونو کې، په هغه څیزونو کې د هغه وخت حکمرانانو دونه ګټې کړې دي چې د هغې څه حساب نشته. نو زه یم د پارټۍ نه بالاتر، پارټي ټیک ده، خلک نظریاتي یا لکه د منشور سره ځي، خو چې کله د قام خبره راشي، د ننګ خبره راشي، د پد خبره راشي، نو په کار دا دی چې موږ د پارټو هغه دغه پرېږدو، د خپل قام سره ودرېږو. قسمتی نه زموږ د منتخب لکه د صوبایي حکومت سره او د مرکزي حکومت سره د ملکنډ دپاره څه میګا پروجیکټ نشته. نو هغه د انګریزانو کار کوي ډیوایډ اینډ رولز والا ډیلینګ ټیکټس، چې دا خلک په داسې ایشو کې لکه د پی ټي آی والا، د جماعت اسلامي والا، د مسلم لیگ والا، دی په دې شر کړي دي چې دا بیسټ فورس دی او دا دي دا یله کرورا دلته خو راشي ته د بټخېډې هسپتال وګوره، ته د درګۍ هسپتال وګوره، ته انسټیټیوشن وګوره، ستا انسټیټیوشن په هغې کې ګروت راوله، په هغې کې ورهالینګ وکړه، ان نه کوم. خو خلک یې په دې جګړه وروستې دي، میګا پراجیکټو سره نشته چې خلکو له یې ورکړي. نو دا واړه ماشومان یې په جګړه کړي دي. 100% بالکل 100% راغونډ کې الله به د خپل غریب قام د دې عذاب نه، د دې مصیبت نه خلاصېږي. او که دا خبره نه وي نو دا غریب خلک دی، هم تاسو له ووټ درکوي، هم نوابۍ او مسؤله او چرچونه رسوي اسلام آباد ته او پېښور ته، او بیا د دې خلکو خلاف چې کار راشي نو لیډر ته به خلک راغونډوم. خو لیکن په دې کې به زه غرض نه لرم، زه به وایم دا خو د جماعت اسلامي ذمهواري ده. ځکه چې دلته دا خبره چې دا د ټیکس خبره ده، نو ټیکس تاسو چې ټوله دنیا کې وګورئ، په ټول مهذب ملکونو کې ټیکس شته. د ټیکس نه بغیر چې کوم دی دا قومونه، ملکونه یو هم هغه ترقي نشي کولی. ټیکس چې کوم دی دا ډېر زیات لازم او ملزوم دی. خو زه دلته یو خبر کوم چې زموږ صرف ملکنډ ډویژن خبره نه ده، زموږ خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا د 1979 نه دا په حالت جنګ کې ده. نو زما خو خپل دا تجویز دی چې په پوره خیبر پښتونخوا کې چې دی دا ټیکس ماف کول غواړي، ځکه چې موږ دا یو بفر سټیټ دی
او دا هغه وخت نه دا جنگ روان دی کله ملکن ډیویژن ته راشي کله دلته لاړ شي کله هلته لاړ شي نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دلته کې په ملکن ډیویژن کې خو یو بله خبر زه تاسو ته دا خبره کوم تاسو خو ټول وایئ چې زموږ ټیکس نه منو ټیکس دلته شته سیل ټیکس شته زموږ ټول غریبانان غریب سړی چې سا اخلي په هغې کې کاغه صابون اخلي کاغه چای اخلي کاغه غوړي اخلي کاغه ارس اخلي هغه سیل ټیکس ادا کوي صرف هغه دلته چې دی یو انکم ټیکس نه ادا کوي دلته چې کم انډسټري والا راغلي دي تاسو ته پته ده ما ته پته ټولو ته پته ده دلته میجارټي چې کوم دی هغه د پنجاب او د یو ځای بل ځای کسان دي او دلته زمونږ خپل نوم زما استعمالیږي یا ستاسو استعمالیږي یا د بل استعمالیږي دلته هغوی دغه سټیل پیدا کوي غوړي پیدا کوي ارسه پیدا کوي خو ما ته دا ووایه تاسو په یو پیټریل بار چې کوم دی تاسو یو پیر پرایس یو دغه تاسو دکان یو شاپ تاسو لیدلی دی چې د ملکن ډیویژن خلکو ته چې کوم دی په کم ریټ باندې هغوی څه ورکړي دي نو څنګه چې مشرانو فیصله وکړه موږ په ملکن ایجنسۍ کې د سر اړو ټیکس منو نه خو هغه غریب ولس چې هغه د کور رزق چې کوم دی هغه په دې غریبۍ کې چې کوم دی په یو میل کې یا په یو کارخانه کې یا په یو ځای کې چې کوم دی نوکر دی او د هغه جیب ته چې کوم دی د میاشتې 10,000 روپۍ راځي هغه په بجلۍ کې چې کوم دی 15,000 بیل ورکوي بیا پسې د ګیس او بیا پسې د ټلیفون او د یو شي او د بل شي نو قسم په خدای چې کوم دی دغه خلکو هغه ژوند سخت شوی دی نو لهدا زه دې مشرانو ته وایم چې تاسو څه فیصله وکړه جمعیت علماء اسلام انشاءالله ستاسو شانه بشانه ولاړه د انډسټري والا مشران ناست دي دا ګیله زمونږ هم ده چې مونږ خو دلته د حکومت نه د وړو په بوجۍ باندې ګیله کوو چې یاره 300 بیګ ورکوي او 3000 بیګ ورکوي تاسو کوم غټ غټ کارخانې او ماشاءالله ښه مو ګټله په ټیکس په ټوله زیاته فایده په ملکن ایجنسۍ کې دې انډسټري خلکو ته وشوه په هغه د دې کې مقامي دي او د هر ځای خلک دي او یو څو کورنولی چې کوم دی په یو پارټي باندې چې کوم دی خوله بنده کړې ده نو لهذا تاسو د خپلو لکه زه شیراز خان ته دا وایم چې ته د حقوق ملکن مشري کې نو تاسو دا ریکوست کوم چې تاسو چې کوم دی کم از کم د دې میلیونو والا سره ملاو شئ چې د خپل کارخانو مخې ته یو سټور جوړ کې ستاسو سره چې کوم شی تیاریږي مثلا غوړي دي سیخ دی یا بل څه یو مټیریل دی چې کم از کم هغه د صرف د ملکن ایجنسۍ چې کوم شناختي کارت هولډر دی چې دله چې کوم دی کم از کم یو 100 روپۍ خرځان ورکوي دغه نه چې کوم دی زموږ د انډسټرونه دې دا خبره وکړه خو دوی مونږ ته نقصان شته مونږ ته څه فایده نشته دغه خبره وکړه دلته کې را میټیریل راځي او دې کې نه واپس ځي دوی په وچ کلک په 10% 15% او 20% او 22% ټیکس اخلي او واپس یې لګي او ته بیا خرڅوي نو په دغه باندې دا کمیټي زموږ په کار کې دغه شی مونیټر کړي چې کوم شی دلته راځي او د ملکن پر راځي نو هغه په ملکن کې وترېش کیږي زه د خپل طرفه چې په ما څونه پوه تاسو راولې د پی ټی آی طرفه زه تابعدار یم که د شپې کې د ورځې کار وخت چې زه به تاسو سره ولاړ یم وسلام کړو چې د ټول دغه مو بند کړو دا دکانونه او دا بازارونه نو په هغه وخت کې دا دفتر راغلی وي او هغه بیا واپس شوی دا د عوامو په طاقت باندې مونږ د مشران ته وایي چې زمونږ دا خبره تاسو ورسوئ نور تاسو مونږ صرف کال لا کوي مونږ په دې ګیټ وې کې ناسیو خدای شته کوله چاته په مونږ باندې ټیکس لګي خو چې تاسو را دا کال لا کوي تاسو زموږ خبره مخکې وړئ مونږ پوه شه او دا خلک پوه شه مخکې مونږ کړي دي او اوس هم کوو د ټیکس پر بالکل نه منو ټیکس د سره دا پکې لاسري چې په دې کې به منو او په دې کې به مونږ یې ډول سره منو نه ځکه چې دلته زموږ نه څه سهولت را کړی دی سهولت را دوغه مونږ ټول خبر دغه شوي چې الله ټول زموږ د علاقې کله سیلابونه کله را باندې اپریشن وکړي خو دا ټیکس یوازې دا به په پراپرټي لګي دا به په دکاندار لګي دا به په ټول عوام لګي دا به په غریبانانو هم لګي که څوک دا وایي چې دا ټیکس په مالدارانو دی دا په مالدارانو نه دی په 10 مرلې کور پسې به دا زمانه ډېر ښه سیاسي لیډران ناست دي دوی د په الله د رضایت لپاره وایي په 10 مرلې پوخ کور پسې لنټر باندې ګوري په تا پسې به 6,500 روپۍ ټیکس ته کال راځي بیا به قابو کېږه اوس یې قابو کوو اوس دې روډ ته راوځې دا د اسمبلی کار هم دی زه منم امن به راولو خو که د امن نه دا شی بار کېږي نو مهرباني وکړئ یوه ورځ که تاسو زما په نګرانۍ کې او زما په اوتره کې پروګرام کله غواړئ
زه مشرانو ته خواست کوم چې ما نن تاریخ راکړې که 15,000 تنه راځې نو زما د حجرې کې تاسو ته کوډاو دی. زما په وطن کې چې څه شی پیدا کیږي زه په هغه څیز باندې خپل اختیار غواړم چې زما بچو ته لاول د هغې نه پیدا میلاو شي. د دې دپاره خدای ته وګورئ را یو شئ په نیشنل ایجنډه باندې په دې یو پوینټ باندې خپلې پارټۍ کوئ ایسته ته نه وایو. په دې وطن کې چې دا کومه دهشتګردي ده د دې په خلاف راغونډ شئ. دا کم وسایل چې زمونږ لګیا دي لوټل کیږي د دې په خلاف راغونډ شئ. وروڼو ګورئ په دې نه غیر نه کیږي که ځان له ځان له شنو هېڅ هم نشو کولی. نن وروره ته وګوره په موږ باندې په ملکان کې دا لوډ شیټینګ دی. د شپې په 1 بجې بجلي لاړه شي او سهار په 8 بجې راځي. د ګیس لوډ شیټینګ دی وروره زنانه چې کوم دی غریبانان یې دقسې ناست دي او ګیس لوډ شیټینګ نشته. نو وروره د دې دپاره هم را یو شئ. زه دغه ته خواست کوم د ملګرو ته چې د دې دپاره یو ورځ وټاکئ چې د دې ګیس او د بجلۍ د لوډ شیټینګ دپاره په یوه ورځ کم از کم په دې ملکن کې مونږ احتجاج وکړو. خو زه صرف یو خبره دا کوم زه دې سعودي کې وم نو زمونږ یو منیجر و د UK انګریز و هغه وایي تاسو ټیکس ولې نه ورکوئ. نو ما ورته ټیکس هغه خلک ورکوي چې هغې خامخا د هغې وس کېږي حکومت هغې له څه فیسیلیټي څه خو ورکوي که نه. نو زه ماښام چې کوم دی نو زما د ډوډۍ وس نه کېږي ته په ما باندې چې کوم دی نو ټیکس لګوي. ماښام زه چې کوم دی نو نار نه ورېم ته په سبا زما په کور باندې زما په جونګړه باندې به ټیکس لګوي. نو دا به مونږ ادا کړو که نه دغه کورونو بیا خرڅو یو بل به ولو. لکه نن چې کوم حالات دی مونږ لږ تاسو نه راشئ مونږ له چې کوم دی نو کوم چې زمونږ حق دی هغه حق راکړئ نو مونږ به دله پخپله تاسو له خپل حق درکوو. که نه نو مونږ د خپله غریبي د خدای دپاره کوئ د خپلې غریبۍ ته چې الله تعالی پیدا کړي یو څنګه په دې خپله غریبۍ کې هم خوشحاله یو خو مونږ مه تنګوئ. لہذا مونږ ټیکس ته نه یو تیار. د اصلاحي ګران جرګې د طرفه مکمل تعاون جماعت اسلامي ته بیا اپریشیټ کوم. خو د آئین او قانون په جامه کې چې د ملکن د خلکو سره کم مذاق روان دی هغې ته د 2 وخت د روټۍ چې کوم په مشکله طریقې سره چې کوم دی هغې په ژوند په خودکشو باندې د هغې د ژوند تېرولو کوم هغه حق یې اخیستی دی. نو دې خلاف چې کوم دی موږ له دغه شانتې پلیټفارم چې کوم دی پکار دي او دې د ټیکس خبر روانه ده. بالکل تا چې کوم دی یو بل قتل عام آلریډي په ملکن کې یو دغه روانه ده د عوامو اتصال روان دی او ورسره چې کوم دی بیا دا یو دا لاګو کېږي چې کوم سیسټم د ټیکس دا د غټانو هغې سره چې کومې فیصلې کېږي. چونکې زما یقین دا دی چې کوم چې دا سیاسي مشران هغه په دې ما په پټخېله کې هم لیدلي او اوس دلته مینه ما د قوم نمایندګي کوي دلته. نو بیا چې کوم دی چې عوام دا ملک ته عوامو دی چې عوام څه غواړي هغه سیستم به لاګو کېږي. نو ته ماته دا ووایه چې د عوامو سیستم دلته نمایندګان دلته ناست دي نو بیا څوک داسې دي. د چیف منسټر صاحب بیان هم راغلی و او چې درګۍ ته هم راغلی و هغه کلیر کټ دا خبره کړې وه چې ټیک بالکل ناٹ ایکسپټیبل دی فار د ډسټرکټ اف ملک. په دې کې ټیکس لګول د دې خلکو سره انتهایی ظلم. موږ خپل بچي نشو ساتلی د دې افسرانو بچي به څنګه وساتو. نو دا په موږ باندې ظلم دی او چې تر څو پورې د ملکن ډیویژن د خلکو معاشي حالات د دې جوګه شوی نه وي چې هغې ټیکس ورکړي نو د هغه وخته پورې دی د دې علاقې خلکو ته په ټیکس کې چوټ پکار. بله مطالبه زمونږ دا ده چې د MMA په ګورنمنټ کې دا فیصله شوې وه چې مونږ 10% ریالټي د دې دغه نه مونږ ته راکوي. 5% چې منسټر وم نو ټول بیروکراسي د دې خلاف په په بجټ سپیچ باندې دا شی منظور کړی ځکه چې په د فاینانس منسټر بجټ سپیچ هم کمپلسري په حکومت نو 5% مونږ کړو 5% چې بیا همایون خان وزیر خزانه نو هغې کړ نو 10% مونږ ته ریالټي میلاویږي دا نه توربېله کې میلاویږي نه ورتګ کې میلاویږي نه خان خوړ نه ورکوي نه دوبیر خوړ نه ورکوي دا صرف ملکن کې میلاویږي دا 35 کروڑ روپۍ دي. د دې مونږ مطالبه کوو چې دا ملکن ته دا وزیر اعلی نه ورکوي دا که میلاو شي نو دا په اللو تللو باندې خرج کیږي. مونږ وایو چې دا پیسې د ملکن په طریقې باندې خرج کیږي او چې تر اوسه پورې کمې نه دي ورکړي نو چې دا ادا کړي. چونکې دا علاقه طالبانیزیشن او پوجي اپریشنونو او قدرتي افاتو په وجه باندې متاثره شوې ده. نو 2023 کې چې حکومت کومه فیصله کوي نو مونږ د اوس نه دا خبرداري ورکوو حکومت ته چې دا فیصله د ټیکس د نفاذ ونه کړي که نه نو دلته کې به یو ډېر لوی
ان رزق وارن ټیرر کې 500 ارب روپے میلاو شوي دي زموږ صوبایي حکومت ته 500 ارب روپے په وارن ټیرر کې په هغې کې چې ملکن ډویژن ته څومره حصه میلاو شوې ده نو پکار دی چې هغه ښکاره شي او هغه په کم ځای باندې لګېدلې ده نو دا پوجي چوڼۍ پې جوړه شوې هغه پوجي چوڼۍ پې جوړه شوې هغه پوجي پکار دی چې دا ښکاره شي دا پیسې چې په وارن ټیرر کې چې متاثره مونږ شو کړي مونږ او کړي کورونه زموږ وران شو خلک زموږ مړه شو پیسې په څه ولګېدې پیسې په څه ولګېدې مونږ د دې مطالبه کوو چې پکار ده چې که دا پیسې فرض که لګېدلې نو چې مونږ ته دا اغېزې وښولي شي او که نه یې لګېدلې نو چې دا پیسې مونږ ته میلاو شي ملکن ډویژن دا کومه ریالټي چې د 10% دا نو پکار ده چې دا 20% شي ځکه چې 10 کال وشو د دې خبرې دا درګۍ پکار ده چې دا د دې موټروې سره اټیچ شي معمولي غونته 20-25 کیلومتر ځای دی چې دا پلی انټرچینج سره میلاو شي نو د دې ټول علاقه به اوپن شي دا کوم سوات موټروې چې جوړیږي نو زموږ دا مطالبه ده چې دا سوات موټروې د سیند په غاړه باندې جوړ شي او د دې نه آباد ځمکه او آباد کورونه او آباد پټي او آباد باغونه د دې نه بچ شي د دې نه متاثره نه شي دا چې په ملکن په بټخیلي تحصیل کې تاسو یقین وکړئ ځمکه شته او پیسې شته د ګرز کالج دپاره مو د ټیکنیکل کالج دپاره هم دا اتم کال دی چې پیسې هم پرتې دي ځمکه موجود ده نه جوړي نه ګرز کالج جوړي نه ټیکنیکل کالج جوړي زموږ دا مطالبه ده چې دا ټیکنیکل کالج او ګرز کالج دي فورن هلته تیار شي بټخیلي کې چې کوم بایپاس روډونه دي نو د دواړو پوزیشن ډېر زیات خراب دی د هغې سرفیسنګ پکار دی وزیر اعظم هاوسنګ سکیم دا وایي چې 50 لک کورونه جوړو نو په دې کې د تاڼې په شولګره کې ځمکه خوښه کړې وه چې دې کې موږ کورونه جوړو موږ وایو چې دا هاوسنګ سکیم دی یا په ظلم کوټ کې جوړ شي یا دی دا په الډن ډیری په ایریا کې جوړ شي یا دی دا د پلای په ایریا کې جوړ شي په هغه ایریا کې چې په کومه ایریا کې لکه قابل کاشت ځمکه نه یو دا په داسې ځمکه باندې جوړ شي چې د هغې نه د خلکو نقصان ونه شي فکټرۍ مخې ته پکار دا دی چې هغې د عوامو د حمایت اخیستو دپاره او د خپل د خلکو سره د خپلې همدردۍ د اظهار دپاره چې هغې ته کم چوټ میلاویږي په ټیکس کې چې د هغې فایده لوکل خلکو ته ورکړي لوکل خلک په فکرو کې هم نوکران کی او لوکل کم د کمیونټي چې دي چې هغه لوکل خلکو ته په کنسنشنل ریټ باندې میلاو شي او د هرې فکټرۍ مخې ته یو څه نه مونږ چې کله دا سوچ او فکر وکړو چې د ملکن ډویژن ته څه ستونزې راپېښې دي څه داسې شریکې مسلې راپېښې دي چې هغه د پوره ملکن ډویژن سره مشاورت غواړي د هغې سره کنسلټیشن غواړي د هغې د لیډرشپ سره کېناستل غواړي او په هغه مسلو موږ فکر وکړو سوچ یې وکړو نو موږ د خپل قیادت سره مشوره وکړه موږ په 22 نومبر باندې په تړون شادیحال کې د پوره ملکن ډویژن جرګه راوغوښتله او بیا د هغې نه وروستو موږ په دیربالا کې جرګه راوغوښتله په دیرپاین کې هم جرګه راوغوښتله په بونیر کې هم جرګه وکړه نن هم په ملکن جنسۍ کې جرګه وکړه په 7 تاریخ باندې به انشاءالله تعالی په سوات کې جرګه کوو په شانګله کې به جرګه کوو په چترال کې به جرګه کوو او په باجوړ کې به جرګه انشاءالله تعالی کوو ځکه چې موږ دا مخکې که موږ ویو چې موږ شټر ډاون کوو دلته نه آواز اوچت چې شټر ډاون پکار دی او شهراز خان ابروز ویل چې پایجام پکار دی او څه ملګرو ویل چې جلسې هم پکار دي چا پکې دا ویل چې د ملکن ډویژن په څه غټه جلسه پکار ده نو دا ټول کارونه چې موږ کوو د هغې نه مخکې تاسو په اعتماد کې اخیستل ضروري دي چې د بازارونو صدور موږ سره په لغوي د قومي مشرانو موږ سره په لایني صحافیانو موږ سره په لایني موږ په دې خپله خبره باندې خلک پوه کړو د چیمبر ملګري موږ سره په لایني څوک انډسټریل یونټس لري د هغه موږ سره په لایني دا ټول خلک موږ راجمع کړو دوی په دې خبره پوه کړو خپله خبره هغو ته مخې ته کیدو نو د هغې نه وروستو بیا موږ د جلسې فیصله وکړو بیا موږ د شټر ډاون فیصله وکړو بیا د پایجام فیصله وکړو بیا د ملکن جنسۍ او د ملکن ډویژن په سطح باندې د یو غټې جلسې اهتمام وکړو او بیا که نه کېږي چې چېرته د یو درنې او د یو ناستې د هغې اهتمام وکړو خو زما امید دا ده انشاءالله تعالی زموږ جدوجهد چې دی دا به ډېر زر رنګ راوړي ملکن ایجنسي ګیټ وے ده او د ملکن ایجنسي خلک چې دي نو دا جدوجهد کوي دا په قومي معاملاتو باندې راجمع کېږي دا نن ستاسو ناسته او مسلسل ناسته د 2.5-3 غنټو نه ناسته خبرو ته غوږ ایښودل په خبرو کې ایثار رسول دا د دې خبرې غمازي کوي چې تاسو د ملکن د حقوقو دپاره په ملکن ایجنسۍ کې هم راجمع شوي وئ
او په ملکنډ ډیویژن په حقوقو باندې چې کوم دغه شوی اجتماع شوی په هغه کې او مستقبل کې تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ. موږ تاسو نه ډېر زیات تمه ده او زمونږ ډېر زیات امیدونه دي چې زمونږ دا تحریک چې دا د ملکنډ د حقوقو په نوم باندې شروع شوی دی دې کې به روح تاسو ورته وي، تاسو دې کامیابوي، د ملکنډ خلک به انشاءالله تعالی کامیابوي. زه اول تاسو په دې باندې لږ بریف کوم چې زمونږ دا چې کوم چارټر اف ډیمانډ جوړ شوی دی نو دا داسې دی چې موږ وایو چې دا ملکنډ ډیویژن چې دی نو دا 86 لاک آبادي لري او دا ملکنډ ډیویژن د رقبې په لحاظ سره هم 30-40% پورې د دې خیبر پښتونخوا رقبه چې دا د ملکنډ ډیویژن ده. او موږ دا وایو چې دا ملکنډ ډیویژن چې دی نو دا د اوبو دولت لري. دلته نه پنجکوړه راوروته، دلته نه سوات راوروته، دلته نه چترال راوروته، دلته نه بونیر نه دریابونه وتلي، دلته نه ملکنډ جنسۍ نه چې دی نو اوبه وتلي دي. دا لاندې طرفونه چې سوره اوبه تللي دي او اریګیټ کېږي نو دا د ملکنډ ډیویژن نه کېږي. موږ دا وایو چې دې پاکستان ته د ټولو نه زیاته بجلي د ارزانه بجلي او هایډل بجلي چې ده نو هغه ملکنډ ډیویژن ورکولی شي. او دې خیبر پښتونخوا کې چې دې وخت کې په کوم ځای کې زیاته بجلی پیدا کېږي ملکنډ ډیویژن دی 300 میګاواټه بجلی ده او په دې کې چې د خیبر پښتونخوا خپله کومه بجلی ده په هغې کې تقریبا 60-70% دا ملکنډ ډیویژن کنټریبیوټ کوي. دویمه خبره دا چې ملکنډ ډیویژن 1000 میګاواټه بجلی دلته پیدا کېږي او زمونږ تیارې منصوبې دي او هغه هم امپلیمنټ کېږي نه عمل پرې نه کېږي. نو موږ په د خپل چارټر اف ډیمانډ کې دا شامله کړې چې دا مرکزي صوبایي حکومتونه دي دا د هایډل منصوبې چې دي دا سټارټ کړي او موږ دا مطالبه کوو چې په دې ملکنډ ډیویژن کې چې موږ بجلی پیدا کوو او ملکنډ ډیویژن او هزاره هغه دوه ډیویژنې دي چې دا بل هم ورکوي. د دې نه د بل ریکوري 90% ده بلکې د 90 نه زیاته ده 97-98% ریکوري ده او د واپډا پالیسي ده چې چېرته ریکوري 100% دي 90% دي هلته به زیرو لوډ شیډینګ دي. نو موږ د زیرو لوډ شیډینګ مطالبه کوو ځکه دا ستاسو خپله پالیسي ده او که ته وایې چې ستا سیسټم بوسیده دی کمزوری دی نو زه د 2000 نه په حکومتونو کې یم دا خبره ده چې 22 کالو نه اورم دا زما سیسټم به څوک اپګریډ کوي دا به حکومت اپګریډ کوي. نو په 22 کاله کې تا ماته سیسټم اپګریډ نه کړ زما که بجلی حق کېږي او زما بجلی سیسټم نشي اوچتولی نو دې ذمه دار وفاقي حکومت دی موږ ته مطالبه کوو چې زموږ دا سیسټم دی اپګریډ کړي او موږ دا خبره کوو چې که په ملکنډ 10 میګاواټ بجلی موږ ته د انډسټریل زون دپاره راکړی شوې وه نو حکومت دې انډسټریل زون دلته هم قایم کړي په چکدره کې د ملکنډ ډیویژن په سطح باندې قایم کړي په بونیر کې د ماربل سټي او د ماربل انډسټریل زون په چترال کې او دغه شان چې هر ځای کې کم پوټنشل دی د هغې د پوټنشل مطابق د انډسټریل زونز قایم کړي. زموږ په دې ملکنډ ډیویژن کې ترخهګرۍ بدامنۍ یو ځل بیا سر راپورته کړی او په خیبر پښتونخوا کې هم راپورته کړی دی خو د ملکنډ ډیویژن خلکو ته موږ سلام پیش کوو چې قومي پاڅون یې وکړو راپاڅېدل. تاسو ته پته ولګېدله چې اوس ملکنډ ډیویژن کې نسبتا حالات دقه دي خو وده کېږو به نه خاموش کېږو به نه د امن دا خبره زموږ مستقل خبره ده او دا زموږ د تحریک یو بنیادي نقطه ده چې په ملکنډ ډیویژن کې بدامني موږ نه منو هیڅ قسم ترخهګري بیا نه منو او د ملکنډ ډیویژن ټول خلک به د سیاسي وابستګیانو نه بالاتر انشاءالله تعالی د امن لپاره یو وي او جماعت اسلامي به په هر داسې تحریک کې په مخکې صف کې انشاءالله تعالی ولاړي او زموږ د تحریک بنیادي یو اهم نقطه چې ده نو هغه په دې ملکنډ ډیویژن کې امن قایمول دي. دا ملکنډ ډیویژن چې دی دا د پاکستان ته ریونیوز ورکوي نان ټیکس ریونیو ورکوي دا شرا سیویل ریمیټنسز موږ ورکوو ور دا ریمیټنسز چې دي نو دې کې موږ $3.6 بلین د 2020 د فګرز مطابق ورکوو. تاسو ته پته ده چې دا $3.6 بلین هغه دي چې دا په بینکینګ چینل باندې راځي هغه پیسې چې د وطن ته د بینکینګ چینل نه علاوه راځي په اونډۍ باندې راځي په جیبونو کې خلک راوړي هغه پیسې د دې نه علاوه دي نو که هغه سره په لاین شي نو زما د امید دی چې دا به ډېر زیاتې دا ریونیو د دې وجه نه موږ وایو چې موږ نان ټیکس ریونیو تاسو ته موږ ځنګلاتو کې درکوو موږ په بجلۍ کې درکوو موږ نان ټیکس ریونیو په ریمیټنسز کې درکوو موږ په ټوریزم کې درکوو موږ په فروټس کې درکوو موږ تماکو په صورت کې درکوو
په دې ملکن ډیویژن کې ماینز اینڈ منرلز چې دی دا د خیبر پختونخوا 20% دی نو که دا ته موږ درکوو او دا هم زموږ د طرف نه کنټریبیوشن دی دا چې زموږ کوم کنټریبیوشن جوړېږي نو دا په دې صوبه کې د یو ډیویژن هم نه جوړېږي په دې ملک کې چې کلکولیشن کې وشي د دې اوبو دا فیکټر هم پکې ایډ شي د پاکستان په ریونیو کې د ټول په جی ډي پي کې غټ کنټریبیوشن د چا دی د ملکن ډیویژن دی نو موږ چې مخکې په موږ باندې دا پیسې خرڅ کړي مخکې زموږ روډونه ټیک کړي زموږ د ملکن ایجنسۍ تاسو موټروی خو جوړه شوه خو شانګلې طرف ته روډ خراب دی موټروی خو جوړه شوه خو بونیر طرف ته روډ خراب دی موټروی خو جوړه شوه خو چتراله پورې دا روډ چې د سیپک په نوم باندې موږ سره مطالبه موږ ته منلې وه دا روډ کنډر شوی دی موټروی خو جوړه چې خدا چې کومه زموږ سره ډېر مخکې نه دا د ملکن ټنل بار په پی ایس ډي پي کې ریفلیکټ شوی دی او اوس پې خاموشي ده او دا روډ چې دی دا زموږ وران دی کنډر دی موږ دا یو چې دا زموږ پروینشل هایویز چې دا اپګریډ کوي موږ ته دې نه مخکې او موږ ته چې ټیکس راولئ نو دلته انډسټریل زونز قایم کوي موږ ته چې ټیکس راولئ نو زموږ په دې بجلی او په دې هایډل ریسورسز باندې خرچه وکړي او زموږ په دې علاقې کې چې امن قایم شي بېروزګاري ختمه شي د تعلیم شرح زیاته شي د صحت سهولتونه زیات شي او بین الاقوامي طور چې کومه د ترقۍ اعشاریه او انډیکیټرز دي موږ هغه لیول ته راورسېدو نو د هغې نه وروستو تاسو د دې قوم د مشرانو سره بیا مذاکرات وکړئ زموږ په دې کانسټیټیوشن کې لیکلي چې دې قومي جرګې سره بیا مذاکرات کېږي تاسو موږ سره مذاکرات وکړئ موږ په دې ملک باندې خفه کېږو انشاءالله تعالی بیا به موږ په هغې خبره باندې سوچ او فکر کوو د هغې نه وروستو به که ټیکس ایکسټینډ کول نو د قوم په مشوره باندې به ایکسټینډ کېږي د خلکو په مشوره باندې به کېږي دا زموږ د تحریک بنیادي ټیم او دغه دی تاسو ته راغلي او تاسو مرسته ملګرتیا کړې ده دا ستاسو کاز دی زموږ کاز شریک کاز دی د ملکن ډیویژن کاز دی د ملکن ایجنسۍ کاز دی ستاسو چې کوم مقامي مسایل دي تاسو په اعلامیو کې هم شامل کړئ خو زموږ چې دا بنیادي کوم ټیم دی چې امن قایم شي په ملکن ډیویژن کې د ټیکس نظام چې دی دا د خلکو د مشورې نه بغیر ایکسټینډ نشي او د ټول نه غټه مطالبه موږ دا کوو چې دا هایډل کم پاور خدای پاک موږ له کوم دولت راکړی په دې دولت باندې د حکومت پیسې خرچ کړي او ملکن ډیویژن ته دی چې څومره همدلته د هایډل پاور سټیشنز جوړېږي په هغې کې د موږ ته حصه میلاو شي چې هغه په لوکل ډیولپمنټ باندې خرچ شي ورونو دا زموږ د تحریک بنیادي مقصد دی د دې لپاره به انشاءالله تعالی موږ روډ میپ دا دی چې تاسو موږ په یو سټیج باندې ویو چې جلسې به شریکه باندې انشاءالله تعالی کوو یو روډ میپ زموږ دا دی چې موږ په دې باندې بازارونه هم بندوو زموږ دې په روډ میپ کې دا شامل ده چې موږ په جام هم کوو غونډه کې ګډون لرونکو کسانو د ټیکس په خلاف د جماعت اسلامي پاکستان د احتجاجي تحریک د پوره مرستې دعوتیا ورکړه. صابر حجازي، ملاکنډ ټي وي، څخه کوټ، ملاکنډ.